اوس به زه میا سري مکبر صاحب ته بلنه ورکړم. نو میا سري مکبر صاحب ته خاص دی چې هغې راشي او تاسو سره مخامخ شي. ډېره زیاته مننه. محترم او قابل قدر د سٹار انګلیش میډیم سکول پاینیر پرنسپل ډایرکټر امجد خان صاحب، قابل قدر سٹاف ممبرز او د سٹار سکول اینڈ کالج خوږو ګلالو بچو او بچیانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې پروګرام کې موږ سره د رجر ټي وي پروډیوسر محمد علي جوهر صاحب هم حاضر دی او کمپیرینګ وکړو، او د دې پروګرام په شا باندې کیمرامین سعید شیخ صاحب چې ذکر وشو چې هغه د سوشل میډیا په ذریعه یوازې نه بلکې په میډیا کې ډرامه نویس، ډایرکټر، پروډیوسر، رایټر او ورسره مختلف کردارونو حوالې سره یو جانا پہچانه شخصیت دی، هغې موجود دي. د الله رب العزت لاک لاک شکرګزاري ده چې مونږه نن تاسو سره په یو ښه محفل کې ګډون وکړو. دا زمونږ دپاره د اعزاز خبره ده، د فخر خبره ده، د خوشحالۍ خبره ده چې مونږ تاسو سره مخاطب یو او ستاسو سره یو دوه خبرې هم وکړو او ستاسو نه واورو. زه د امجد صاحب هم شکریه ادا کوم چې هغې په درناوي سره مونږ ته هرکلی ووې او زموږ په راتلو خوشحاله هم دي، او الله تعالی دې زمونږ دا ناسته دا خبرې اترې ستاسو دپاره هم او زمونږ دپاره هم او سټاف دپاره هم باعث خیر او برکت وګرځي، هم د دنیا لپاره هم د آخرت لپاره. بچو کوشش به کوو چې یو اوږده خبره په لږ وخت کې وکړو. زه تاسو سره نن شیر کوم څنګه چې خو محمد علي صاحب وویل چې موږ کلي ځای په پروګرامات خو موږ باقاعده آغاز د دې ځای نه کوو، او دا زموږ هم خوش قسمتي ده او د امجد صاحب هم چې دا لومړنی اعزاز د سٹار انګلیش میډیم سکول تحصیل شو چې انشاءالله دا په شیشه باندې راځي او دا مختلف فیسبوک او په مختلف ځایونو باندې به ځي انشاءالله. تاسو پکې بیا خپل ځان هم ووینئ او پکې به خپلې خبرې هم اورئ او وینئ به خپل سکول به هم وینئ او موږ به هم وینئ. بچو مونږ سبق وایو، مونږ وایو اوس هم زه طالب علم یم، زه ما ځان ته عالم نه یم. کوشش به چې خامخا د ورځې څه ناڅه یو باب یو صفحه ولیني چې هغه زه وګورم، او ډېر کمی مخصوص هم د خپل علم د خپل فکر چې ډېر څه زده کړه پکار وه خو مونږ ونه کړه. نو دا وخت ستاسو دپاره چې تاسو خپل ټوله توجه په تعلیم ورکړئ، په علم ورکړئ. نو زه هغې حوالې سره تاسو سره یو دوه خبرې شریکوم او بیا به د استادانو صاحبانو ته هم یو لیکچر ځان له هم په دې محفل کې به ورکوو انشاءالله، هغه به دویم لیکچر شي. چې مونږ سبق وایو که نه، سبق دپاره لومبنی شی چې کوم دی دا دی چې خود اعتمادي او زما آواز درځي تاسو ته؟ خود اعتمادي به څنګه پیدا کوو؟ خود اعتمادي کی جاتی ہے په مونږ کې د ټولو نه یا زمونږ د نظام تعلیم او د نصاب تعلیم بنیادي کمزوري دا ده چې مونږ ماشوم ته نه ښایو چې ځان کې به اعتماد څنګه پیدا کړي. د دې وجې نه زمونږ د تعلیم معیار هغه مقام ته نه رسېدلی کوم چې قرآن ته مطلوب دی، کوم چې پاکستان ته مطلوب دی، کوم چې ما ته او تا ته او هر یو ته مطلوب دی. تعداد سوا کېږي، کوانټټي سوا کېږي، خو زمونږ کوالټي نه جوړېږي. که تاسو د بورډ یو رزلټ وګورئ نو په 1,00,000 سټوډنټس کې به په مشکله 1,1200 کسان A1 ګریډ اخیستي او آوټسټینډینګ پوزیشن وي، بیا ورپسې به A ګریډ وي، خو د B او د C او D چې راوالي دا بیا په زرګونو باندې. د دې مطلب دا دی چې ایجوکیشن خو شته، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 سټوډنټس د مردان بورډ کې خو ایگزام ورکړو، خو کوالټیټیو سټوډنټس چې کوم دي معیاري سټوډنټس هغه په هغې 1,00,000 کې په 2,00,000 کې 1,1200 دي.
زمونږ بدقسمتي دا راله چې مونږه په کوانټټي باندې خو زور واچو خو په کوالټي باندې مونږه زور نه دی اچولی د هغې خپل وجوهات دي په هغې خبره که کوو بیا خبره واقع ډېرې اوږدېږي خو زه راځم صرف مختصر یو 4 پوینټس ته دا په ذهن کې هم کېنوئ کاپي خو سلیش خو بهرحال چې په بورډ څه ولیکم نو کوشش وکړئ چې هغه بیا نوټس د هغې والې ولیکئ ایجوکیشن کې 4 خبرې دا ډېر ضروري دي یعنې ایجوکیشن C4 دا ځان سره کې C4 څه شی دی C4 کې لومړنی دی کانفیډنسي یا کانفیډنټ موږ ورته اعتماد وایو خود اعتمادي کانفیډنټ اعتماد د دې نه وتلی خود اعتمادي سیلف کانفیډنسي خود اعتمادي بچو موږ چې دا کوالټي زموږ نه جوړېږي که نه او په یو کلاس کې خو یو دوه فرسټ پوزیشن والي ډېر مارکس والي خو نورو پسې بیا ښکته د دې وجه دا ده چې هغه کوم ماشوم چې ښې نمبر اخلي هغه کې کانفیډنس شته او چې کوم نه اخلي هغه کې کانفیډنس کمې دی هغه وایي یاره زه نه پوهېږم او وایي زه نشم زده کولی نو لومړنۍ شی به تاسو په ځان کې څه پیدا کوئ اعتماد به پیدا کوئ اعتماد څه نوم دی چې دا کار زه کولی شم دا کار زه کولی شم دا بل چې قابل دی د نه زه ښه کولی شم نو دا لومړنی دا سوچ په ځان کې پیدا کوئ ټول سټوډنټس ته خو کم از کم دا چې کوم سینیر دي دیو په خبره باندې پوهېږي به نو په ځان کې به دا کانفیډنس پیدا کوئ دا به نه کوئ چې په کلاس کې رسته به ځئ چې یاره څومره د استاد د نظر نه پناه یم نو دونه به زه کامیاب یم بلکې کوشش وکړئ د رسته له مخکې راشئ دا چې له مخکې نه مونږ رسته ځو که نه زمونږ کې دننه یو یری چېرې استاد به رانه تپوس کړي ما له خو نه راځي بیا به یم پاسئ شرمېږم به نه راشه رسته شه دا رسته تلل دا د اعتماد کمی نو لومړنۍ به تاسو څه کوئ په ځان کې به اعتماد پیدا کوئ یعنې د اعتماد دویم نوم دی چې په ځان کې به همت او حوصله پیدا کوئ ټیک شو نو انشاءالله چې تاسو حوصله همت پیدا کړئ نو بیا به ته نورې لارې په خپله کولاویږي نو نن نه به تاسو خپله یره ختموئ هغه چې کوم بالکل په باټم کې دی هغه سټوډنټ چې باټم کې دی مطلب چې ډېر کمزوری دی نن به هغه دا فیصله کوئ چې زه خو دین د سارې به ناشته کوي یو پراټه دوه پراټې خوري زه 3 پراټې خورم دی یو انډه خوري زه 2 انډې خورم د دوم 2 سترګې دي زما هم 2 سترګې دي د دوم دغه یونیفارم واچي سکول ته راشي زه هم در په ګاونډ کې اوسم په څه خبره زه کم یم نو کم کمې چې هغه ستا دننه دی نو دغه دننه کمې به لومړنۍ په دې در کوئ چې زه خو باټم کې یم خو انشاءالله زه به دونه محنت اوس کوم چې کله زه بورډ اگزام ورکوم چې زه فرسټ پوزیشن والا سره خپل ځان برابر کړم چې کله دا ته کلکه اراده وکړې نو انشاءالله ته مخکې باندې ځې ټیک شو په دې نور هم خبرې کوي خو ټایم نه اخلو دویم سیس چې کوم دی هغه کریټیو مایند یا کریټیویټي تخلیقي فکر لکیر کې فکر به نه جوړېږي خپل دا ذهن مایند نه دا به استعمالوئ سوچ به کوئ فکر به کوئ یو نوی شی به ورکوئ زده کړې سره به رټه نه لګوئ ځان به پوهه کوئ ځان پوهې سره به کوېسچن پر خپل ذهن کې رایز کوئ استاد نه به هغې تپوس کوئ د کریټیویټي په باره کې زه تاسو لکه مثال در کوم د 10 سټوډنټس دي 9 سټوډنټس دي ورپسې دي روزانه تاسو د سکول ته ځئ راځئ دا ستا د پرون دا خبره کوم ستا پرون کوم هر سهار راشئ هم دقه دیوالونه دي هم دا کمرې دي دا اوس لکیر کا پکیر فن دی یو مثال باندې دا سوچ ولې تاسو کې رانغی یا تاسو نو که چېرې دا خپل سکول ښایسته نه کړو یاره
مونږ چې کله په سکول کې واړو او سبقونه وینو هغه وخت کې به مونږ ته امجد صاحب تاسو هم یاد شي استاد به کال کې پیروي هغه وی چاټونه راوړی نو مونږ به کور کې داسې یو غټ کاغذ مو واغستو دا رنګ شیټ والا او پلار یا ترو یا مشرور هغه به ګل جوړ کړو چا به ګلدان جوړ کړو چا په کې سکول سره نقشه جوړ کړه وسره خپل نوم لیکو کلاس مې لیکو او سکول ته مو وړو هغه په کمرو کې داس په لاین باندې ولګول دغه پورې یو سوچو نو زه تاسو ته لکه اکټیویټي صرف هغه مثال در کوم چېرې زموږ دا روم دی په دې کې موږ سبق وایو چې دا به څومره ښایسته شي نوره راشي دې له مختلف کلرز ورکا د یو وال سبز رنګ ورکا د بل له زړ ورکا بل له سپین ورکا خپل خپل لیکل پکې وکړي خپل خپل چاټونه دا ذهن چې تاسو کله جوړیږي نه دا به تاسو کې هغه ماده پیدا کیږي لږ د دې مخکې ځو لولو ایجادات شوي دي دا چې ایجادات شوي دي دا اسمان نه راغلي چرته به تاسو په تاریخ کې چې یو فرشته راغلی دی هغې یو ډېر لوی شاندار محل جوړ کړی دی یا چې د فارموله ایجاد کړې ده یا د الله تعالی قدرتونه او قدرت قوانین دریافت کړي دي دا ټول انسانانو کړي دي ځکه چې دا صلاحیت الله تعالی انسان له ورکړی دی دا کوم د تخلیق صلاحیت چې دی دا بنیادي طور باندې د الله تعالی صفت ته چې انسان له ورکړی دی نو دغه تخلیقي ذهن جوړول چې ماله به سکولي په دې کور کلي کې په دې معاشره کې په مستقبل کې یو مخې ته یو ټاکي چې زه به دا شی جوړوم او هغې لپاره سوچ بچار کړ دا هېڅ پته نه لګي چې په تاسو کې زبردست ساینسدان وځي تاسو کې یو زبردست بین الاقوامي ادیب وځي په سماج په معاش په سیاست په اخلاقیات په مذهبي ټاپکس باندې زبردست یو انقلابي کتاب ولیکي او هغه بالکل ټول دنیا چینج کړي د شعر و شاعرۍ په صنف کې چاله خدای صلاحیت ورکړي دننه یو هغې او هغه په شعر و شاعرۍ کې یو نوی صنف مطلب ایجاد کړي بالکل د شاعرۍ هغه تصور بدل کړي لکه ادب دی که شعر و شاعري ده که تعلیم دی او که مخکې د طب دنیا ده که د صنعت دنیا ده او که سیاست دنیا ده په دغه کې څه چینج راوستل دي څه نوی شی ورکول دي دا سوچ پکار چې دا تعلیمي نظام او نصاب مونږ راکړي او دا سوچ مونږ بل ته منتقل کړو تر څو چې دا نه زمونږ تعلیم چې دی بالکل بې مقصده دی تاسو پوه شئ یعنې تاسو کې زبردست ساینسدانان دننه تاسو کې پروت تاسو کې هر یو دننه یو ساینسدان دی آینسټاین دی تاسو کې دننه یو ډېر لوی ادیب دی علامه اقبال در کې پروت دی قائد اعظم در کې پروت دی د تاریخ دار بدلولو والا ډېر لوی شخصیات تاسو هر یو په خپل پر ځای ډاکټر قدیر یې صبر مبارک کې خو دا دننه ځان لږ پېژندګلو پکار ده نو تاسو بل څه به کوئ لږ سوچ به کوئ فکر به کوئ لږ نوی صحیح شو او دریم چیز چې کوم دی کریکټر دی سره کریکټر دا خو ایک شو که نه دا دو شو تین څه دی کریکټر کردار هغه تعلیم هغه ایجوکیشن هغه درس هغه سکول او هغه مدرسه او هغه نظام تعلیم او نصاب چې په خپل نسل کې کریکټر پیدا نه کړي کردار پیدا نه کړي اخلاق پیدا نه کړي د خبرو نوالې تر عمل اندازه پورې د دې چینج نه کړي نو دا تعلیم بیا بې مقصده دی دا تعلیم سره بې مقصد دی نو په خپل کردار به سوچ کوئ چې زه طالب علم یم نو زما څه وظیفه ده زما کار څه پکار دی زما سوچ او فکر څه پکار دی ما له کوم ځای ناسته پکار ده کوم ځای ولاړه پکار ده مشر سره چې مخامخ کېږم نو ما له څه پکار دي مور او پلار سره زه ناسته کوم څه پکار دي مشر ورور سره کشر راله مخې له راځي نو دغه کې چې ستا کوم کردارونه جوړېږي نو هغه کردار باندې سوچ هغه کردار ډیولپ کول کردار سازي ورته موږ وایو په عام دغه کې ورته موږ په آسان ژبه کې اخلاق دا پلاني ډېر ښه اخلاق دي نو د اخلاق یو معنوي شی داسې مادي شی نه چې موږ یې وینو خو دغه انسان چې کوم ناسته پاسته ده د کوم گفتگو انداز دی د کوم طریقه ده
چا سره ملاوېدلو د رخصتېدلو د لین دین دغه نه چې کم ثابتېږي هغې ته موږ بیا کرکټر وایو. نو خپل کردار به جوړوئ، خپل ځان به ثابتوئ چې تاسو سټوډنټس یې، تاسو طالب علمان یې. طالب علم څه ته وایي؟ طالب علم د علم طلب کوونکي ته وایي. نو علم طلب کوونکي کې دا خبره دننه پرته ده چې دی به د علم پسې لږ ورځي، دی به لږ ځان ستړی کوي، دی به جدوجهد کوي، دی به کوشش کوي. هسې علم نه حاصلېږي، هسې علم نه حاصلېږي. پخوا د حدیثو یو زبردست ذخیره، داسې د افلاطون او داسې ورپسې د ارسطو، داسې ورپسې نور سکالرز چې کوم دي قدیم او جدید، دی چې یو کتاب لیکلی دی یا یو حدیث پسې ګرځېدلي، په میلیونو سفرونه یې کړي. دغه شانتې د علم په دنیا کې چا لوړ مقام حاصل کړی دی، هغې ورپسې د کوره بهر تللی دي، هغې ورپسې په میلیونو پیاده مزلې کړي دي، په میاشتو په کلونو د کوره نه پاتې شوي دي، او یو لفظ یو حدیث یې د یو استاد زده کړی دی او ځان یې ستړی کړی، بیا یو زبردست کتابونه لیکلي دي. داسې نه ده، خو اوس ډېره اسانه شوه. د کریټیویټي او د کردار سره د طالب علم لفظ پکې راغی. نو تاسو ته لایبرري په خپل سکول کې موجود دي، او زه دې وخت کې تاسو له دغه بهر دغه نه کوم، خو دا موبایل چېرته چې دې کې ډېر زیات نقصانات دي، هلته دې کې ډېر د کار فایدې هم دي. که چېرې یو سټوډنټس د فایدې لپاره استعمالي، د دنیا ټول لایبرري په دې کې موجود دي.